السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ملګرو ته سلامونه. څومره ملګري دا ویډیو ګوري د ټولو نه مخکې دا ویډیو شیر کړئ، زما دا پیغام لږ مخکې ورسوئ. د بډبیرې قاري افتخار څوک دی؟ دا کوم چې دمونه چې یو په زرګو خلک ورله را روان دي. دغه باره کې یو څو خبرې کول غواړم، خو چې څومره هم کتونکي دي برای مهرباني دا ویډیو لږه شیر کړئ او د خپلو ملګرو نه لږې تپوسونه هم کوم. لږ په کال هم راشئ، د یو کس دوه نه درېو کسان راشئ په کال 5 منټ ستاسو عالمه لږ په کال راشئ. تاسو نه زه صرف یو 2-3 تپوسونه کوم. دغه قاري صاحب چې دا کوم دمونه اچوي که نه، آیا دا تاسو منئ؟ دا شرک نه راځي. پښتنو صرف دا به راته وایي دا شرک نه دی چې د دغه قاري صاحب پسې ځي یو منډې ترړې وایي دنه یو څیز جوړ کړی دی، پوه شوې؟ هغه به په لکو روپۍ په هفتوارۍ په هفته کې قسم دی هغه په لکو روپۍ راټولي، په لکو روپۍ. زه دا قاري صاحب بد نه ویم، زه د هغه بد نه ویم چې بد سړی دا ښه سړی دی، الله دې ښه ساتي، الله دې خوشحاله ساتي. بد سړی نه دی، زه نه هغه ته کنځا کوم، نه ورته توهین کوم، نه ورته بد ویم، خو مړه دا شرک نه راځي. تاسو لږ په خپله سوچ وکړئ. ګوره چې دومره تاسو د آدم چې په دمونو پسې ګرځئ، قرآن کولو کې قرآن ته کښېنئ، د قرآن آیاتونه په ځان ووایئ، الله به مخه کړي، د الله نه شفا وغواړئ، شفا الله درکړي. د الله نه ولې نه غواړئ چې ورپسې ګرځئ او منډې ترړې پسې وښئ او په زرګو خلک ځئ؟ اول خو که مسلمانان یې څومره مې ستاسو د په خدای قسم یې زما دا پیغام ورسوئ چې د خلکو ته پته لګي. زه صرف دا وایم، ګوره چې کله یو سړی د بیمار تپوس ته لاړ شي، د بیمار زما دا خبره ځان سره نوټ کې، دا ځان سره ښه پوره نوټ کې. دا خبره د نوټ کولو ځکه زه د یو سړي تپوس له ځمه هغه ډېر زیات بدحاله دی، خو هفته پس چې زه بیا هم لاړ شم هغه له الله څه نه څه شفا ورکړی، څه ګزاری شوي. دغه حال د ده دی، ده ته په زرګو خلک هلته ولاړې، په زرګو خلک دی وایي شوپې وکړو، شوپو شو. هفته پس بیا راشه، هفته پس راشي، یاره هغه له چا چې ګزاره شوي نو په 100 کسانو کې به د 1-2 کسانو لازم الله شفا ورکړي. خو ته پې دم واچوه، خو نه 1000 بیماران دي، 1000 ته هفته پس وګوره، خامخا به پکې خدای 1-2-3 ښه کړي، خامخا به پکې ښه کېږي. د تعریف دادانه کال نه کېږي، د سپېره بچی ته پکې لا کنزل بیل کې دا ویډیو شیر کې زما دا پیغام دغه قسم په خدای چې یو فراډ دی. زه دا او بل زه به سبا یو ویډیو شیر کوم، په هغې کې د باقاعده ویلي وایي زه چې دا کوم دم درود کوم دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته. نو چې نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته دا دم نشته، دا ته پې ویسه، دا ته پې غزل او ټپې وی، خو شیطاني پې څه شی ورولي د خدای مسلمانه. بل دی وایي چې زه په کوم څیز نه پوهېږم، زه چې سم لمه ماله د شپې په خوب کې یا څوک راشي یا راته څه اواز وشي چې ردې دا طریقه کار دی، مړه نو دا څوک مني یار. وغې خو په پیغمبرانو کېږي، په بل چا خو نه کېږي. دی وایي ما له نیک سړی راشي او په ما باندې بس پیغام غوندې ما ته راورسي، نو مړه دا شرک دی. قسم په خدای پښتنو تباه کېږي، بربادېږي. دا زلزلې ملزلې به دا راځي، دا په کومه طریقه کار چې دا شرک شروع دی که نه، دا په زرګو خلک په دې قاري صاحب پسې شاته منډې وایي، په زرګو خلک. دا شرک نه دی یاره، دا ګناه نه ده، په دې به ګناهګارېږئ نه. زه د قاري صاحب بد نه یم، قاري صاحب به ښه سړي. هغه هم تاسو یو سوچ ورکړی و چې اوپه دا زما د دم کار دی، دا د هغه د دم کار نه دی، دا تاسو الله ښه کوي، د الله نه وغواړئ. اوس د هغه په دمونو څه کېږي د خدای ظالمانو؟ هغه په خپله ځان چې بیمار چې په ډاکټر ته پروت وي، شپږ ډراپې ورته ډبل سټارټ کړي او وایي زما دم. زما نه خفه کېږئ مه ملګرو، زه به ټیک ته ډېر بد سړی تاسو ته ښکارم، زه به ډېر غلط تاسو ته ښکارم، خو قسم مې دی په ذات د خدای چې دا شرک کې راځي او دی چې دا دی چې څنګه لګیا دی د سره په دې کې د غټ خلک شامل دي. غټ خلک دی چې هغوی په لکو روپۍ د هفتې په لکو روپۍ لي. دا کم سړی چې ما ته کنزل کوي دا د مرتد زامنو لږ زما دې خبرو ته سوچ وکړئ. زه هغه ته کنزل نه کوم، زه هغه ته بد نه ویم، زه ورته سم نه ویم. ابه ښه سړي ابه بالکل برابري، خو شرک ته یاره ته یو انسان لځې، د انسان پسې شاته منډې وی چې ما دم که چې زه ښه شم. لکه کور دی وران چې جومات ته لاړ شه، قرآن شریف راواله، قرآن ته کښېنه، آیاتونه ووایه، سورت یاسین په ځان چوپ که، الله ته وایي ما ښه که. ته په انسان پسې ځې د الله کور ته ولې نه ځې؟ تاسو ما ته ده ووایه دغه انسان قیمتي دی او که د الله دې کور کې چې د الله نه وغواړې نو دا قیمتي شو. تاسو لږ سوچ وکړئ، که مسلمانان یې زما دا پیغام لږ شیر کړئ. دا له ګوره صاحب زه د هغه قاري صاحب خلاف نه یم، قاري صاحب ښه سړی دی، خراب کړی تاسو دی، ستاسو سوچ غلط دی. د انسان نه مه غواړئ، په انسان پسې مه ځئ، انسان سم نشي کولی. الله سره کې الله ما تاسو ته ووي 1000 کسان راوله
قاري صاحب ولا مه راوله ازرو باندې دله زه یو شوب کوم زه ورته وایم چې دا زر واڼه بلې هفتې له راشه قسم دې په هغې کې به 300 خدای په خپله ښه کړي زه به ورته وایم چې دا خو ما کار وکړو کار ما وکړو هلکه زه یا دا شوب وکړم او یا نه کار کېږي ظالمانو ګمراه کېږي تباه کېږي غر کېږي د دې تباهۍ نه دې بربادۍ نه قسم په خدای چې ځان وساتئ د الله او د رسول خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ مسلمانانو او خاص کر پښتنو پښتنو په کم جاهلیت باندې سر دی په کم بربریت باندې سر دی دا زلزلې ملزلې چې راځي قسم په خدای ځکه راځي شرک شروع دی تباهي شروع د مسلمانانو پښتنو غر کېږي تباه کېږي قلار شي د دې قاري نه قلار شي ظالمانو هغه غلط سړی نه دي تاسو غلط دی تاسو هغه پاوا کړی دي ما ګوره تاسو ته ووي تاسو ته دا خبره ځان سره نوټ ځکه کې 1000 کسان راوله 1000 او زه پې دله دلته سمون بکم ویم دا د سپي دم پې درله ویم په هغې کې به زر ښي ولې د الله ښه کوي خدای هم تبه برباد که هغه دم هم نه چې هغه په دې پوکي موکي څوک نه ښه کېږي دا الله ښه کوي د الله نه وغواړې د الله نه وغواړې لاړ شئ په جومات کې کښېنې 1000 کسانو کې که زه چوپ وکړم او که چوپ ونه کړم زه خو پې د هر څه دم ویم که زه د خر دم ویم او که د هر څه دم ویم هغه الله په خپله ښه کوي زما دمونو کار نه دی بس قاري صاحب تاسو چوت کړی دی د الله او د رسولو د قرآن خاطرو کې دا شرک دا ختم کې دا مکمل شرک دی قسم دی زما دا خبرې به په تاسو ډېرې بدلېږي ما ته پته ده ځکه تاسو ته زه یو غلط کارم خو زه درته د زړه نه دا خبره کوم پښتنو د الله او د رسول خاطرو کې د دې شیزونو نه ځان وساتئ بس زما درته وینا وه صرف او بل زه تاسو ته به دا سبا به زه ثبوت پیش کوم چې ده په دې خپله خوله دا خبره کړې سبا به زه دا ثبوت پیش کوم چې ده په دې خپله خوله دا وینا کړې ده چې زه کم دم درود کوم دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته چې دا ما سبا پیش نه کو نو زه به بیا غلط یم دا وینا به زه سبا د سبا نشر کوم اوس ټیم لري ده په دې خپله خوله دا خبره کړې ده چې دا زه کم دم درود کوم وایي دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته چې په قرآن او په حدیث کې ستا دا دم درود نشته نو ته څه وایې یاره ته پکې غزلې وایې کو ټپې پکې وایې اخر ته پکې وایې څه ته پکې وایې څه لکه ته ماته ده ووایه مسلمانانو که مسلمانان یې د الله نه یریږې د رسول نه یریږې مسلماني در پکې د دې دمونو نه ځان وساتئ د دې تعویضونو نه ځان وساتئ د دې جادوګرانو نه ځان وساتئ د دې پراډیګرو نه قسم دې ځان وساتئ بس زما درته صرف وینا ده باقي ستاسو خو هغه کو غر کېږي ته غر کېږي زما در باندې څه ما پویه کړې ما ګوره اسان مثال در کو چې زر کسان دلته ما ته ودروه زر او ده پې دا شوب کوم زما د شوب کمال نه دی دا په هفته کې خامخا خدای پکې دې زرو کې به یو 200-300 شفا ورکوي یو 100 به پکې خامخا شفا ورکوي حق 10 په زر انیسم او دلته بیا تا ته ښیم چې دا ښه شو وګورئ ډېره مننه ملګرو زما خبرو باندې که خفه شوې د هغې معذرت او اذانونه کېږي درنالم اجازت او زما ورونو سوال درته کوم د دې څیزونو نه ځان وساتئ سبا به زه ثبوت پیش کوم هغه ثبوت په درته زه سبا ماښام نه شیر کوم به د په خپله خوله ویلي وایي چې زما کم دم درود دی که نه وایي دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته ډېره مننه ملګرو ډېر وخت ستاسو نه خرابم د الله په امان